دا وخت زه په کوټه ریلوے سټیشن کې ولاړم. ریل ګاډي سټیشن دی. دلته په سلهاو افغان سټیزن افغان مهاجرین بند پاتې دي. له تیرو 4 ورځو راهیسته دوی ته د تلو لپاره سفري اجازت نه ورکول کېږي، ټکټ نه ورکول کېږي. دلته ماشومان د کینسر سرطان مریضان په دغه یخني کې د باندې پراته دي په خاورو کې له تیرو 4 ورځو راهیسې. دوی ته د سفري اجازت تر اوسه پورې نه دی ورکول شوی. موږ له د خلکو سره خبرې واورېدل، موږ له دې خلکو سره خبرې وکړې، تاسو واورېدلې چې دوی مشکلات څه دي. دلته د بسترې بندوبست نشته، دلته د لیټرین بندوبست نشته او د اوبو بندوبست نشته. دغه خلک له ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي او دوی غواړي چې حکومت پاکستان دوی ته سفري اجازت ورکړي او دوی خپل په لاهور کې کوم افغان مهاجرین پراته دي یا په پېښور کې پراته دي، دوی وایي چې موږ خپلو استوګنځي ته ځان ورسوو. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي او پلان دپاره د کوټې په سټیشن ته راغلي وو. کوټې ریل ګاډي سټیشن کې نن هم څویمه ورځ دلته نن یاست؟ زموږ 3مه ورځ ده صاحب چې راغلي وو. ماشومان ټول په ځمکه پراته دي او مریضان لرو، زنانه راسره دي. مطلب موږ ویو چې یاره لاړ شو ښکته مالته هم بچي دي زموږ. نیم چیرې بچي دي؟ کوړه خټک کې پېښور کې. پېښور کې دي. تاسو نیم کور هلته دی؟ نیم افغانستان کې. نیم افغانستان کې. نو هغه اوس دلته چې راغلي نن زموږ 3مه ورځ ده صاحب چې موږ له نه په موټرو کې مثال هغه راکول کېږي چې لاړ شو، اجازت نشته او نه د ریل ګاډي کې. زه دا وایم چې موږ د 2-3 ورځې کې دلته پراته یو، دغه مشکل سره مخ یو. موږ سره زنانه دي، ماشومان دي اخوا دیخوا او دلته راغلي یو. پوه شوې څوک ریل ګاډي نه د ډیو یو شي ټکټ موږ ته نه راکوي چې ورشو. پوه شي موږ له بس تاسو ته ټکټ اجازه نشته دی. نو موږ حیران یو څوک هلته نه راپرېښولو. دلته څه خو هم نشو، له دې خو خرچې هم کېږي، همدلته به بس اخر بس پیسې هم ختمې شي، بیا موږ څه وکړو، کوم خوا لاړ شو. تاسو څه غواړئ؟ پاکستان حکومت پاکستان څه غواړي؟ پاکستان حکومت نه موږ دا هیله لرو چې یاره موږ ته اجازه راکړي چې موږ لاړ شو، ځکه چې موږ دلته نه ټلیفون کولی شو. کور کې به موږ سره غم وي چې دا چېرته دی او څنګه دی. پوه شو نه موبایل راسره شته دی. موږ دونه دغه دوی ته خواست کوو چې یاره موږ ته اجازه راکړي او ریل ګاډي کې اجازه راکړي چې موږ لاړ شو او خپلو بیماران بوځو، خپلو کورونو ته څوک ځي هغوی لاړ شي. پوه شو دا ماشومان او زنانه ټول مشکل سره مخ دي چې دا مشکل حل شي.